بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا زه ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون د 5م عدد لوست سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، دا زموږه 22مه جلسه ده. په مخکینۍ جلسه کې تاسو د 5م عدد شکل، لیکنه او لوست تاسو ډیر ښه وپیژندل. بیا هم راځو تاسو ته د 5م عدد د لا پوهې دپاره نور څه معلومات هم درکوم. ګرانو زده کوونکو، تاسو ډیر ښه د 5م عدد پیژندلی و. تاسو د کتاب 18مې پاڼې ته لاړ شئ او د کتاب 18مه پاڼه خلاصه کئ. هغې کې تاسو ته د 5م عدد ټول څه چې د 5م عدد ته اړه لري هغه ستاسو د کتاب په 18مه پاڼه کې لیکل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د 5م عدد شکل دې کې ګورئ چې 5م عدد څه رقم لیکل کیږي. یعنې دا د 5 عدد په څه شکل دی. تاسو ګرانو دوستانو خپل د کتاب 18مه پاڼه ستاسو دلته ده چې دې کې تاسو مخکې هم ولیدل چې دلته څو دانې ناکونه و، څو دانې ګوتې وې. په دې د کتاب په دې پاڼه کې مختلف انځورونه وکتل او په هر یو کې څو شیانو 5 چې تاسو ته څنګه چې ما مخکې هم وویلې چې د 5 عدد تاسو ډیر ښه کولی شئ چې په اسانه توګه د خپلو ګوتو نه شمیر شروع کړئ. ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو د کتاب 18مه پاڼه. تاسو ته د 5م عدد د ښه پیژندنې دپاره نور هم څه دلته معلومات درکوم. ګرانو زده کوونکو، د 5م عدد شکل دا دی او تاسو ډیر ښه کولی شئ چې د 5م عدد شمیر د خپلو ګوتو سره او یا همې د دې لوبیا قوطۍ نه باید تاسو کار واخلئ. هر یو زده کوونکی چې کله ښوونځي ته ځي دا شی هیڅکله مه هېروئ. یو وړوکی بوتل واخلئ، هغې کې د لوبیا دانې واچوئ، هغې باندې تاسو ډیر اسانه کولی شئ چې څه وکئ، شمیر زده کړئ. که دلته موږ غواړو چې 5 لوبیاګانې دې نه بېلې کړو، څه رقم شمیر کوو. تاسو د یو عدد پیژندلی، د دویم عدد تاسو وپیژنده، 3، 4. اوس راځو زموږ نننۍ زده کړه د 5م عدد په هکله دی. دلته 5 دانې غواړو چې بېل کړو. 1، 2، 3، 4. یعنې تاسو کله چې موږ د یو لوست کې وو، یو دانه لوبیا موږ دلته ایښې وه. کله چې دوم زده کول، لوبیا یوه دانه ډېره شوه، 2 شوې. کله چې درېیم عدد هم زده کوو، د 3 عدد لیکنه او لوست او پیژندنه هم کوله، موږ یو لوبیا په دې 2 زیاته کړه چې شوې 3. ښه، په تېر شوي زده کړه کې موږ د 4 عدد باندې پوه شو چې څو دانې په دې 3 باندې یوه لوبیا بله موږ ډېره کړه چې دا شوې 4. اوس که په 4 یوه لوبیا بله ډېره کړو موږ څو کېږي؟ 5. چې دا لوبیاګانې دا ډېره اسانه طریقه د شمیرلو ده. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو د 5 په شمیر باندې پوه شوئ، د 5 شکل هم وپیژنده. راځئ چې اوس دلته یو څه نور انځورونه دي، یو څه نور شکلونه دي چې دا هم وشمیرو او ځان پرې پوه کړو چې کم یو د 5م عدد دی، کم یو عدد دی او نور عددونه چې کوم دلته لیکل شوي د هغې توپیر د 5م عدد سره وکړو. ګرانو زده کوونکو، دلته څنګه چې تاسو ګورئ چې دغه شی د 4م عدد نه تللی دلته. ولې تللی؟ که تاسو دلته دا پوکڼۍ وشمیرئ، تاسو به پوه شئ چې ولې د 4 نه دغه شی د 4م عدد نه دلته تللی. ځکه دا وګورئ، تاسو وشمیرئ ما سره. 1، آفرین، 2، 3، 4. دلته موږ څو پوکڼۍ لرو؟ 4 دانې، ځکه دغه شی تللی دی د 4 طرف ته. ښه، دلته اوس راځو دویم انځور شمیرو چې دې کې څو دانې ګلان دي او دا باید چې کم عدد طرف ته غشې وباسو. دلته چې دي څو ګلان دي؟ 1، 2. آفرین، 2 تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې
څو دانې دي؟ یو دوه. آفرین. ښه دلته د دویم عدد کم یو دی؟ د دوو لیکل هم تاسو زده کړي وو، د دوو شکل هم تاسو کتلی او شمیرل هم ماشاءالله تاسو پوهیږئ. دوه چیرته دي؟ دلته. ښه دې نه غشې به چیرته وباسو؟ دې ګلانو نه دې خوا. آفرین. ښه اوس راځو خپل دریم شکل شمیرو چې دې کې څو شیان دي. دلته راځئ چې د دې شمیرو کو. یو دوه درې څلور پنځه. چې ستاسو د ننني لوست موضوع څه وه؟ پنځم عدد و. چې دلته څو دانې موږ لرو؟ دا څه دي؟ چوشکیانې. دا هغه خواږه دي چې تاسو ماشومان هره ورځ خورئ، خو دا باید چې ډېر ونه خورئ ځکه ستاسو غاښونه هم خرابوي. ښه دا څو دانې دي؟ پنځه. آفرین. دا کوم یو عدد ته باید د دې شکل وباسو؟ پنځم عدد شکل تاسو کتلی و چې کوم رقم و؟ داسې په ګرد شکل باندې. دې نه به شی وباسو دې طرف ته. په دې آخري انځور کې تاسو څو دانې کتابونه ګورئ؟ آفرین یو دانه. ښه دا باید څه وکړو؟ د دې نه هغه شی وباسو. د یو عدد چیرته دی؟ دلته. آفرین. ښه ګرانو دا د څه دپاره وه؟ دا د دې دپاره وه چې د نورو عددونو منځ کې تاسو د پنځم عدد څه وکئ؟ توپیر وکئ او پنځم عدد وپېژنئ. چې دلته یو لرو، دلته څلور، دلته دوه او دلته پنځه. چې تاسو ماشاءالله وپېژندل چې کوم د پنځم عدد دی. ښه ګرانو اوس راځو بیا هم دلته د پنځم عدد لیکنه هم تاسو مخکې یاده کړې وه او نور عددونه هم تاسو ماشاءالله د یو نه پنځو پورې لیکلی شئ. ښه دلته راځئ چې دا نور شیان وشمېرو چې دا څو څو دانې دي. ښه دلته راځئ چې دې انځور کې وګورو چې څو شکله دي. یو آفرین. څو؟ دوه. دوه څه رقم لیکل کیږي؟ یو حرکت دوه حرکته. په دې شکل یو خانه او بیا ښکته راځو. دلته دا شمیرو چې څو دانې کیلي دي؟ یو دوه درې. آفرین. درې څه رقم لیکل کیږي؟ دریم د دوو په شکل خو یو خانه زیاته. یو دوه خط لاندې. ښه اوس راځو دلته دا څه دی؟ مالټه ده. دا مالټه وشمیرو چې څو دانې مالټې په دې شکل کې موږ ګورو؟ یوه دانه. یو څه رقم لیکل کیږي؟ په دې شکل باندې. ښه دلته تاسو هم ګورئ چې عددونه لیکل شوي لکه یو دوه درې څلور پنځه. کم عدد کم انځور ته ځي؟ کم عدد لکه کم انځور. تاسو دلته عددونه هم ګورئ، شکلونه هم ګورئ چې هر څو دانې هر یو شکل کې هماغه عدد به چې دلته ولیکل شي. اوس راځو مڼې شمیرو. یو دوه درې څلور. تاسو د څلورو په حساب هم ښه پوهیږئ او په لیکنه هم پوهیږئ. دلته به څه ولیکو؟ څلور. ښه کم یو عدد پاتې شو؟ هغه عدد چې نن پرې موږ غږیږو چې هغه کم یو عدد دی؟ پنځه. ښه دلته راځئ چې دا ناکونه وشمیرو چې دا څو دانې دي. اوس یو دوه درې آفرین څلور پنځه. دا هم شو پنځه. پنځه ډېر ساده شکل لري او تاسو په اسانه هم لیکلی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو دې انځور ته. دلته تاسو ګرانو وګورئ دلته مختلف شیان دي لکه لیموان دي، کیلې دي، مالټې دي، مڼې دي. دلته که تاسو وشمیرئ دلته ستاسو شمیر هم ډېر ښه کوئ چې تاسو په دې وپوهیږئ چې څه رقم باید د مختلفو شیانو حساب وکړئ. دلته که تاسو ته اول نه چې شروع کړو د مڼو انځور دی. دلته ښه مڼې وشمیرئ چې څو دانې دي؟ یو مڼه، دوه مڼې، درې مڼې، څلور مڼې، پنځه مڼې. دلته بله مڼه شته؟ نه. یوه دلته وه، یوه دلته، یوه دلته، یوه دلته، یوه هم دلته. څو دانې شوي؟ پنځه. آفرین. ښه اوس راځئ چې لیموان وشمیرو چې لیموان څو دانې دي؟ یو لیمو، دوه لیمو. بل لیمو هم شته؟ آفرین او شته. یو دلته دی. درې لیموان. نور لیموان شته؟ نه. دلته څو دانې لیمو لرو؟ درې دانې. ښه اوس د مالټو شمیر کو. څو مالټې لرو؟ یو دوه
یو دوه درې څلور بله مالټه شته او یوه دلته ده پنځه آفرین دلته څه لیکو پنځه پاتې شوې کیلې ښه دا ټول شیونه خو موږ وشمېرل اوس راغلو کیلو ته چې کیله دلته څه کو وشمېرو ښه څه دي دلته یو دوه درې یو دوه درې څلور بله کیله هم پاتې ده پنځه دا دی ګرانو دوستانو دلته وګورئ چې تاسو زموږ نننۍ زده کړه د پنځم عدد په هکله وه او دلته موږ څو دانې مڼې لرو پنځه څو دانې مالټې لرو پنځه څو دانې کیلې لرو پنځه آفرین ښه اوس راځئ دې وروستني انځور ته دلته تاسو ګورئ چې دلته خطونه ایستل شوي دي خو په دې منځ کې ګډ وډ د تاسو څنګه کولی شئ چې ولیکئ مڼې پیدا کوي او څنګه کولی شئ چې پنځم عدد ترې پیدا کوي ښه دلته چې ویلي چې کله تاسو دغه پنځم عددونه رنګه کوي نو تاسو ته به د مڼو حساب معلوم شي دلته هم تاسو ګورئ چې څه لیکل شوي پنځه لیکل شوي ښه ګرانو زده کوونکو تاسو اوس په دې هم ښه پوهیږئ چې مڼې اکثرا په کوم رنګ کې په سور رنګ کې راځئ چې یوه سره رنګه راواخلو او خپلې مڼې رنګه کړو ورسره دلته پنځم عدد چیرته دی دلته آفرین ها یوه مڼه پیدا شوه دلته بل پنځم عدد چیرته دی دا به تاسو کولی شئ چې کور کې ډیر په ښه په آرامۍ ښایسته یې سره رنګه کړئ آفرین دا هم شوه بله مڼه ښه دلته بیا پنځم عدد چیرته دی دلته آفرین ښه دا پنځم عددونه چې کله موږ رنګه کړو تاسو ته هم د مڼو شکل درښکاري او هم د پنځو عددونو ځکه دلته تاسو ګورئ په دې انځور کې نورې شمیرې هم شته لکه یو لکه څلور لکه دوه لکه درې خو دې کې تاسو چې کله د دې عددونو منځ کې د پنځم عدد پیژندنه وکئ نو تاسو څه کوئ ښه کولی شئ چې د مڼو شکل هم لاسته راوړئ او د ډیرو عددونو ترمنځ کې د پنځم عدد پیژندنه هم په ښه توګه وکئ دا هم شوه درېیمه مڼه تاسو چې کله پنځم عدد رنګه که تاسو ته څه شي شکل جوړ شو مڼه آفرین دلته شوه مڼه تاسو به انشاءالله په لومړی ټولګي کې د رنګه کولو طریقه هم څه کوئ زده کړئ ښه دلته څو مڼې شوې درې دانې مڼې آفرین ښه ګرانو زده کوونکو دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د پنځم عدد چې شو پیژندنه وه چې څه رقم تاسو د یو شمېر عددونو منځ کې د پنځم عدد وپیژنئ انشاءالله چې دې نه څه زده کړي او تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم خپل درسونه تکرار کوئ د پنځم عدد ولیکئ څو چې بیا بل زده کړې سره راځو تاسو په لوی الله سپارم په مخه مو ښه شه ښه ورځ ولرئ